سلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو ډېر مهم خبرونه درکړم چې دغه دوه خبرونه ډېر بد خبرونه به په نن ویډیو کې درته ووایم. نو که همدغسې د کرکټ تازه حالاتو نه تاسو ځان خبرور غواړئ نو ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه بیل آیکن باندې حتما کلیک کړئ، نو بیا چې زه کله ویډیو اپلوډ کړم ټول نه مخکې به تاسو ته رسیږي. راځم اول آی پی ایل ته. دغه آی پی ایل کې خو نن دوه لوبې ترسره سولې. یو خو د کنګز 11 پنجاب ټیم چنای سوپر کنګز سره لوبه ترسره کړه. دغه لوبه پنجاب وبایلله، په دغه کې مجیب ته موقع نه ورکړې او همدغسې د پنجاب ټیم آی پی ایل نه آوټ سو. دویمه لوبه کې کے آر یعنی شاهرخ خان ټیم راجستان رویلز سره دوی خپله لوبه ترسره کړله. راجستان رویلز هم دغه لوبه وبایلله، نو د پنجاب ټیم وروسته راجستان رویلز هم آی پی ایل نه آوټ سو او کے آر د شاهرخ خان ټیم چې کوم ده هغوی ته چانس برابر سو چې مخکې راونډ ته کوالیفای وکړي. زه به تاسو ته وایم چې سې شنبې په ورځ باندې د رشید خان دوی ټیم سنرایزرز حیدرآباد ټیم چې کوم د ممبئی انډین ټیم سره دوی ډیره مهمه لوبه ترسره کړي. که چیرته د رشید خان دوی ټیم دغه لوبه وګټي نو دوی بیا ډایرکټ کوالیفای کولی سي، یعنی بغیر د کوم شک نه دوی کوالیفای کولی سي ځکه د دوی رن ریټ ښه ده. او بل خواته که چیرته دوی دغه لوبه وبایلي بیا ډیره مشکله ده که دوی هم آی پی ایل سیمی فاینل ته کوالیفای وکړي. نو که چیرته د رشید خان دوی ټیم دغه لوبه وبایلله په سې شنبې په ورځ باندې نو بیا ممبئی انډین ټیم به کوالیفای وکړي، آر سی بي ټیم به کوالیفای وکړي، ډیلی کیپیټل ټیم به کوالیفای وکړي او د شاهرخ خان ټیم کے آر ټیم به کوالیفای وکړي. دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې نن د زیمبابوې او د پاکستان دویمه 50 اوریزه لوبه ترسره سوله. دغه لوبه بیا پاکستان ونه ډېر په اسانۍ سره وګټله. اول د زیمبابوې بیټینګ ترسره کړه، 200 رنزه ټارګټ پاکستان ته ورکړی او پاکستان 14 اوور کې دغه ټارګټ پوره کړ. 4 لوبغاړي اوټ سول، 14 اوور کې دغه ټارګټ پوره کړ. او دې نه علاوه به زه تاسو ته یو ډېر بد خبر درکړم چې نجیب ترکي وروسته د افغانستان په داخلي کرکټ کې په 19 کلونو یو لوبغاړی و چې حمیم عبید نومېده. دغه خپل مور سره په افغانستان کې په یو ترافیکي پیښه کې یعنی په حق باندې رسېدلی ده. نو نجیب ترکي نه وروسته دغه دویم د افغانستان ځوان لوبغاړی ده چې په ځوانه ځوانۍ کې دغې دنیا نه لاړو. نو الله پاک دې دغه ځوان لوبغاړی وبخي او کورنۍ ته دې الله پاک د زړه صبر ورکړي. دغه بل بد خبر به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان پریمیر لیګ چې کوم ده مشکله ده چې په دغه کال کې ترسره سي. زه به تاسو ته وایم چې افغانستان کرکټ بورډ اوس کوششونه شروع کړي دي چې افغانستان پریمیر لیګ په کال 2021 کې ترسره کړي. یعنی په دغه کال 2020 کې خو افغانستان کرکټ بورډ ویلي ورسره موږ یې ترسره کوو په ډسمبر میاشت کې ترسره کوو، خو دغسې معلومیږي چې افغانستان کرکټ بورډ دغه فیصله کړې ده چې دغه به په کال 2021 کې موږ ترسره کوو. او دغه بل خبر به زه تاسو ته د هندوستان مشهوره لوبغاړی سچن ټنډولکر په هکله باندې وایم چې د رشید خان ډېر زیات تعریفونه یې کړي دي او دی بیا دا خبره کوي چې رشید خان په نړیواله سطح باندې یو منل سوی بالر ده او په آی پی ایل کې تاسو کتلی سئ دی څومره با استعداده لوبغاړی ده چې د سنرایزرز حیدرآباد ټیم یې وکولی سو. که چیرته وایي ممبئی نه دوی لوبه وګټي نو د رشید خان په وجه باندې به دوی مخکې راونډ ته کوالیفای وکړي. د دا خبره هم کړې ده چې د ما دغه خواهش ده چې د رشید خان بولینګ ته بیټینګ ترسره کړم، یعنې همداسې خو کرکټ نه ریټایر سوی یم خو غواړم په تمریناتي لوبو کې هغه نیټ کې چې کوم پریکټس ترسره کیږي د رشید خان بالینګ یعنی ولوبومه. او دې نه علاوه به زه تاسو ته د محمد نبي د زوی په هکله باندې یو خبر درکړم چې هغه څو ورځې مخکې 14 کلن لوبډلې چې کوم افغانستان کې یو ټورنمنټ و په هغه کې په 3 لوبو کې 250 نه زیات رنزونه کړي دي. بیا دغسې راپورټونه راغلي دي چې ده په سفارش باندې دغه رنزونه کړي دي، یعنی بعضې لوبو کې دی ښه صفا آوټ خو بیا هم امپیر آوټ ورنه کړه ځکه د نبي زوی ده او دوی غواړي چې همدغه کرکټ میراثي کړي ځکه د رحیل صحمازي هم خپل زوی دغه 14 کلن ټیم ته راوستلی و او محمد نبي هم راوستلی ده او امپیرانو ته بیا دغه ویلي دي چې که تاسو د دوی چې کله آوټ مې آوټ مه ورکوئ. نو دوی په سفارش باندې په د افغانستان 14 کلنو ټیم کې لوبې کړي دي او رنزونه یې کړي دي. نو تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لاندې په کمنټ کې ولیکئ.